له افغانستان څخه پر ازبکستان د داعش برید. مجاهد وایي له افغانستان پر ازبکستان د داعش د بریدونو ادعا څېړنه کوو. په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندیز بریدونه کړي. که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول امنیتي فعالیت نه دی شوی، خو طالبانو د هغې ادعا څېړنه پیل کړې چې ویل کېږي داعش له افغانستانه د ازبکستان په ترمز ښار توغندیز بریدونه کړي. اماق خبري چینل چې داعش پورې تړلي خبرونه خپروي د اپریل پر 13 په ویډیو خپره کړې ویلي دي چې عربي ژبه یې لیکلي ډول دعوه کړې چې برکاتیوشا توغندیزي بریدونه ازبکستان په نښه کړی. له دې بریدونو وروسته ځینو رسنیو راپور ورکړی دی چې دا توغندیز بریدونه د افغانستان له خاورې توغول شوي چې خو طالبان دغه ادعا ردوي. د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. داعش د موږ خاوره افغانستان په مبارزه بوخت یو، تقریبا نشست مو مخ کړی دی. اوس هیڅ چیرې فزیکي شتون نه لري، نه کومه قرارګاه لري، نه داسې کوم ثبوت شته چې دومره په یوه سیمه کې معلوم وي. د ذبیح الله مجاهد وینا